نجیب الله زدران چې د نړۍ په بهترینه لیګونو کې هم لوبېدلی تازه د ویسټ انډیز لیګ ته روان دی. د نوموړي سره مو وغوښتل چې په ټوله کې په کورني کرکټ او په بهرني لیګونو ورسره خبرې وکړو. د لوبو تر راتګ په ټوله کې شخصي ژوند په همدې مو ورسره لنډه مرکه کړې ده. ورځو په ګډه یې ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نجیب الله زدران دی او زه د افغانستان ملي لوبډله کې لوبه کوم او زه د لوګر اوسېدونکی یم. واده مې کړی الحمدلله 4-5 میاشتې وشوې. ورلډ کپ نه مخکې مې واده کړی. کرکټ خو د مهاجرت وخت و پېښور کې اوسېدم. زه کرکټ ماشومتوب نه ډېر شوقي وم. بیا چې کله لږ راغټ شوم نو زه زمونږ کریم صادق دوی هغه وخت کې د نېشنل ټیم کې لوبه کوله 2006 کې. نو زما ارمان دمو چې زه هغو سره وګورم. نو بیا یو وخت کې ما سره مخامخ شو ټینس بال میچ کې. نو ما د هغو خلاف ډېرې ښې شپږیزې وویلې. بیا زه هغه یو ځای ته راوغوښتم. ما ته یې ویلې چې ټینس بال آینده فیوچر نه لري نو ته راشه هډ بال لوبې ته. نو دا هډ بال ډېر آینده لري او تا کې ډېر زیات استعداد ده او ته به یو وخت کې د افغانستان غټ سټار لوبغاړی. او بیا هغه نه بعد سمدستي هغه سره زه لاړم هماغه اکیډمي ته. زما ورور نه مې اجازه واخیسته والد صاحب نه. بیا هغه هم راته وویلې. هغه هم کریم صادق مې والد صاحب سره خبرې وکړلې. نو هغه نه بعد زه راغلی هغه اکیډمي کې داخل کړم. تقریبا یو کال مې اوس اکیډمي کې لوبه وکړه. بیا د 15 کلونو لوبډلې سره لاړم نیپال ته چې زه کپتان وم. هلته مې هم ډېر ښه پرفارمنس وکړ. هغه نه بعد چې راغلم 15 کلنې لوبډلې ته د هغه هم کپتان وم چې هلته موږ ټورنمنټ هم وګاټه. بیا هغه نه بعد زه ملي لوبډلې ته انتخاب شوم چې الحمدلله تر اوسه پورې ورسره نه. د علاقه خو مې ماشومتوب نه و ورسره. تقریبا زه د 7-8 دومره کلونو به وم چې زما ورسره ډېر زیات شوق و کرکټ سره. اکثره به زما مشرانو ورونو زه په لوبه کې پرېښودم هم نه چې بال باندې ونه لګېږي. نو یو وخت داسې راغی چې زه به د کیپر شاته درولم چې خوږ نه شي او دا بالونه به مې ورته رانیول. نو بیا دا میچ داسې راغی چې اخري وکټ او زه پاتې وم. نو دوی لوی لوی غټ غټ سړیو سره میچونه و. هغه 14 رنزه پاتې وو په اخري وکټه. نو هغه بالرانو به مې ویلې چې دا ونه لګېږي دا مولې راباستلی ده. نو ما ورته ویلې چې زه وځم زه درته پوره کوم. نو هغه میچ چې ما ورته هم ګاټه 14 رنزه مې په اخره کې ورته پوره کړو. او هغه نه بعد زما شوق نور هم ورسره زیات شو. نو والد صاحب مې او مشر ورور مې ډېر زیات تشویق کړی په کرکټ کې له ماشومتوب نه او تر ننه پورې. نه مخکې به رښتیا چې خبرې چې مخکې به زه تنګېدم هم. ما د غټو شاټونو هڅه ډېره کوله خو اوس لږ میچور شو. کرکټ هم ډېر وکړو. نو اوس هغه د میچ سچویشن ته ګورو چې په کوم حساب باندې باید موږ لوبه وکړو. هماغه ته طریقه دغه زما بیټینګ هم چې وروسته دې د وجې دی چې کله اور کې 8 یا 9 رنز پاتې کېږي پر اور. نو دې د وجې دوی وایي چې دی غټ هیټ ویلی شي سنګل هم کوی شي. نو دې د وجې زما بیټینګ وروسته شوی ده. نو اوس هغه بورډ سچویشن ته ګورو په هماغه مطابق لوبه کوم. نه خوښې پوزیشن خو مې نه ده خو ټیم ته ګورو کوم څه ټیم ریکوایرمنټ یې هماغه مطابق لوبه کوم. ځکه نه زه خو لاس 4-5 کلونو دوی ته وایم چې خیر دی زما بیټینګ مخکې کوي تاسې ما ته لږ چانس راکوئ. که چېرته مې ونه کړل بیا مې خپل پوزیشن ته راولئ. دا 4-5 کلونو اصغر ته هم زه لګیا وم. اصغر به راته ویلې چې صحیح ده صحیح ده. بیا به یې کله ویلې چې نه تا دې وخت کې نه دې وخت کې موږ ته ضرورت ده. دې وخت کې موږ بیټسمنان لرو بیا وروسته موږ داسې بیټسمنان نه لرو چې هغه هیټ وایي. نو دې د وجې زما بیټینګ وروسته ده. نه اوپننګ خو نه دی ځکه چې اوپننګ نوی بال هغه ډېر پریکټس غواړي. ما په نوي بال بیخي پریکټس نه ده کړی ډېر کم مې کړی ده. خو دغه 3 او 4 نمبر باندې زما خپل هم د 4-3 نمبر خوښېږي. او زه اکثره دغه لوبغاړي یا دغه د بورډ کسان رانه خفه مې په دې چې زه اکثره میټینګونو ته نه ورځم او نه خوښوم. ځکه چې زما کار د لوبه کول دي. نو هغه میټینګ نه ماته لوبه بهتره ده. که نه پرون هم زموږ میټینګ و تقریبا 2 ساعته کرکټ بورډ سره. نو ما هغه میټینګ خدای سته پرېښود
ځان مې ترې پټ کړ، راغلم دلته مې 2 غنټې خپل تمرین وکړ، خپل پریکټس مې وکړ. نو هغه نه دغه زیاته توجه زه خپل تمرین ته ورکوم. زه سهار تقریبا 10 بجو 11 بجو شاوخوا کې راځم، تر 3 بجو تمرین کوم، 2 بجو پورې بیا 1 ساعت جیم کوم. نو دغه ورځ په همدې تېروم. ما رښتیا اول خو مې خپله لوبډله ډېره زیاته خوښېده. دغه نه مخکې کرکټ مې کاته ډېر، خو بیا ما د پاکستان لوبډله خوښېدله هغه وخت کې، او د انډیا لوبډله مې ډېره خوښېده ځکه دوی به ډېر سخت میچونه سره کول. نو ما خپله د انډیا ټیم کې سریش راینا د هغه ما ملګری یم د نږدې نه. هر ټور ته چې ځو یا دوی راځي بیا زه ورسره میلاویږم، یا دی راځي یا ما ته میسیج کوي چې راغلی یا نه راغلی چېرته. نو بیا زه ورسره خپل د بیټینګ هغه مو سره شیر کوم. دا هم مشورې راکوي چې کم ځای کې باید څنګه لوبه سړی وکړي. نو کله هر وخت زه ورته میسیج هم کوم، پوښتنې ترې کوم چې باید دې وخت کې سړی څه وکړي. تا ویلې وای ته چې دلته ګراونډ ته راځې ته اکثره شاټونه وایې. هغه علت یې دی زه را روان سیریز ته ګورم چې را روان که زما ونډې سیریز وي زه بیا دغه دپاره د ونډې تیاری کوم. 20 ورځې یا 15 ورځې که کابل کې یم یا کیمپ کې یو نو زه د ونډې دپاره تیاری کوم. که چېرته 20 ورځې وي نو بیا زه 20 ورځې پریکټس ورته کوم، ځکه زما نمبر هم داسې پوزیشن ده چې هغه وخت کې باید ته خامخا شپږیزې ووایې. دغه 5 نمبر چې وځي نو تا ته به یا 15 اوره پاتې یا 4 اوره. نو هغه ټایم د شپږیزو ټایم وي. نو هغه ټایم کې نو ځکه هغه د وجې دلته په ګراونډ کې اکثره اوس را روان سیریز دی بنګلادیش لپاره. نو زه ځکه لوبه دلته تیزه کوم، شاټونه وایم ځکه چې هلته بیا ما ته پکارېږي. نو که دلته سینګل یې شروع کړم هلته شپږیزو ضرورت بیا خو نه کېږي. پیچ پورې اړه لري، که چېرته هغه پیچ د تیز بالرانو دپاره ښه وي نو بیا په هغه باندې سپینر ډېر اسانه ویل کېږي. او چې کله د سپینر دپاره بریک زیات کېږي، بال ډېر تاویږي، نو په هماغه پیچ باندې بیا تیز بالر ډېر ښه ویل کېږي. نو موږ د پیچ مطابق لوبه کوو. اکثره داسې میچونه راځي چې هلته پیچونه بریک زیات کېږي، نو هماغه ټایم بیا موږ هغه سپینر سره ګزاره کوو، احتیاط کوو چې کله تیز بالر راسي نو د سپینر کسر بیا د تیز بالر نه اخلو. نو داسې که د تیز بالرانو پیچ بیا انتظار کوو چې تر څو سپینر راسي نو د هغه بیا د سپینر نه پوره کوو. او مهم خو په دې وراته چې هغه موږ په ورلډ کپ کې یو میچ هم نو ګټلی ویسټ انډیز سره. په ټول ورلډ کپ کې موږ دغه اخري میچ نو موږ ته کوچ هم دا ویل چې دا میچ باید داسې وشو چې ویې ګټو، چې کم از کم یو میچ خو وګټو، کور ته لاړ شو. نو هغه کله چې کیچ جګ سو نو اصل کې دا کیچ شفیق ته هم نږدې و، خو هغه هم لږ ورخطا غوندې سو. نو ما اول نه غږ کړي چې ما ته پرېږده زه اخلم که هر څنګه وي. نو ما پوره کوشش وکړه، زه هم کلک و، بیا مې ملا هم خوږ شوه. 15 ورځې مې بیا آرام وکړو، ډاکټر آرام را کړی و. نو ډېر زیات خوشحاله وم چې هغه زما په کیچ په وجه باندې هغه میچ مو وګاټه. اوس که زه به یو کیسه درته وکړم، انډیا سره زموږ ایشیا کپ کې میچ و، نو 1 بال 1 رنز که پاتې و، تاسو ته به یاد وي په ایشیا کپ کې. نو هغه ټایم هم چې کله کیچ جګ سو ما ته راغی، نو لږ رانه لرې و. نو په دې منډه کې ما ځان سره دا سوچ کاوه چې هر څنګه دا کیچ به نه پرېږدم، ځکه دا میچ که ما کیچ میس کړ 1 رنز کېږي، میچ ګټي. نو دا کیچ به زه نه پرېږدم چې په هره طریقه په هماغه طریقه. نو هغه په ځان باندې مې بلیف سته چې یاره زه افرټ کوی شم او زه دا کیچ اخیستی شم، نو زه پوره کوشش بیا کوم. زمونږ خو د په 2006 اوم اتم دې وخت کې د افغانستان کرکټ دومره مینوال نه لرل، نو خلکو دومره نه کاته. خو اوس الحمدلله که داسې 90% خلک د افغانستان کرکټ ګوري او پرې پوهېږي. نو دې وخت کې زموږ زیاتره سوچ هېوادوالو ته کوو. زموږ هېڅکله موږ د ځان سوچ نه ده کړی چې یاره زه دې پکې هیرو شم، زه د ځان له پرفارمنس کوم یا زه خپل سوچ کوم. موږ هېڅکله تر اوسه پورې الحمدلله ما نه ده کړی، نور نه زه نه یم خبر. زه صرف زما سوچ دی چې موږ څنګه میچ وګټو او څنګه هېوادوالو ته خوشحالي ورکړو. زموږ دغه یو ارمان دی. او زموږ اکثره اوس خو خیر راشد له اول ځل کپتان ده، د 4 کاله پورې اصغر به موږ ته دا یو خبره ډېره زیاته کوله چې ګورئ موږ به د افغانستان افغانانو دپاره لوبه کوو، د ځان دپاره هېڅوک هم لوبه ونه کوي. نو دوی دپاره موږ ډېر زیات کوشش کوو. ګټل او بایلل کرکټ کې راځي، هر سړی خفه کېږي چې وی بایلو. خلک وایي چې موږ دومره خفه یو، خو چې د موږ خفګان وګوري نو خپله به هم دوی وایي چې واقعا چې دا خلک څومره په میچ بایللو خفه کېږي. زما لوبډله کې عثمان غني سره، سید احمد سره ډېره ملګرتیا ده. اکثره په سفر کې ما عثمان غني رومیټ یو، کله چې هغه ټور کېږي را سره، که هغه نه بیا زه زیاتره وخت سید احمد شیرزاد سره یم او ناصر جمال سره. دا درې واړه اکثره دوی چې هر یو ټور سفر کې را سره ما سره زه رومیټ یم. او زیات ګپ چې دی انډیوالي چې دغه شهزاد سره زه کوم، شهزاد محمدي سره،
زیاتره هر ځای کې سفر کې چېرته بس کې زه شهزاد سره څنګ کې کینم ځکه ډېر ښه ګپ لګوي سړی ورسره نه بور کېږي کوټې ته ورځم او هغه هم بس ما ته یې خیال چې نجیب چېرته ده لرې دا نږدې ده نو چې نږدې یم ماتې بس بیا خبرې راسره شروع کړي نو شهزاد سره مې ډېر ساعت تېري نه مینوال دپاره شهزاد زیاتره جوړوي هغه وایي چې پرېږده مینوال خوشحاله یو داسې ایکټینګ کوي چې دا خلک رانه خوشحاله سي یا خلک خوشحالي وګوري ورته وخاندي دې دپاره اکثره د ویډیوګانې ډېرې جوړوي زه کرکټ کې واقعا چې رښتیا خبره زه کریم صادق ډېر زیات کرکټ کې تشویق کړی ما نوروز منګل ډېر زیات کړی ما کوم وخت کې چې نوروز منګل کپتان و ډېر زیات سپورټ کړم کریم صادق هم داسې یو زه به چې اکثره لوبو ته نه تلم نو کریم صادق به ما پسې میسج کوه چې ولې نه راځې نو د هغه ما د کرکټ چې د دې اندازې ته رسېدلی مې دوی دواړو ډېر زیات لاس ده پکې ځکه ډېرې خوارۍ راسره کړي دي ډېرې هڅولی یم او سره زما مشر ورور هر لوبغاړی باید دا فکر ولري ځکه زه چې کندهار ته ځم هلته خلک تشویق کوم نو داسې هر سړی هر لوبغاړی باید خپل زون کې خپل دا خلک تشویق کړي لکه میرویس چې کندهار کې ده میرویس چې په کندوز کې ده داسې کریم صادق دوی چې ننګرهار کې دي دلته کابل کې چې کوم لوبغاړي دي باید هر ځای کې چې هر لوبغاړی خلک را تشویق کړي کرکټ ته یاره راتلونکو لوبو ته زه خپله اوس روان یم سی پي ایل ته د خیره سره ویسټ انډیز لیګ ته دغه یو 4-5 ورځې بعد یو دوه میچونو ته هغه نه بعد بیا بنګلادیش ته ځم ټیم ته راځم نو کیدای شي دا 2 میچونه پس بیرته زه بنګلادیش ته لاړ شم روان په 14 باندې زموږ شلاوریزه سیریز ده او هیوادوال نه مې دا غوښتنه ده لکه څنګه چې موږ همیشه سپورټ کړي یو همداسې په دې را روانو سیالیو کې هم سپورټ کړي انشاءالله ځوانان دي موږ سره ټیم کې او کوشش به کوو چې دا لوبې وګټو او هیواد ته ډک لاس راشي